بسم الله الرحمن الرحیم ده هم اسم تام تمیز را بنسب کند دا اسماء عامله و دا اقسام و بیان و وضاحت شروع نو تقریبا تردیزی پوری د نه اسماء عامله و وضاحت او بیان شوه ده وز د دیزینا علامه صاحب دلسم اسم عامل چې اسم تام ده دهغه بیان و وضاحت کئی نو علامه صاحب فرمائی دهم اسم تام مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نو اخلا تر روان یاز دا هم پوری دو خبرې بیانول دي دو خبرې ذکر کول دي اول نمبر خبره د اسم تام عمل بدر ته ذکر کی دوهم نمبر خبره اسم په کوم شیانو سره تمامیږي پوره کیږي نو هغه شیان هغه اشیاء بدر ته بیان کی او ذکر کی نو پنن سبق کې دغه دوه خبرې بیانېږي اول نمبر خبره څه شیدا چې د اسم تام عمل بدر ته ذکر کی نو د اسم تام عمل دا ده چې دا اسم تام چې دا تمیز ته نسب ور کوي اسم تام تمیز ته څه ور کوي نسب ور کوي دا اول نمبر خبره ذکر کیږي په نننی سبق کې او دوهم نمبر خبره چې اسم دا په کوم شیانو سره تمامیږي نو هغه شیان بدر ته ذکر کی نو اسم چې دا تمامیږي په تنوین سره اسم په څه سره تمامیږي په تنوین سره دا شی او څخاولنې شی دا دی چې اسم تمامیږي کله په تنوین سره یا دا تنوین به بیا په الفاظو کې ذکر وي یا په الفاظو کې بیا ذکر نوي مقدر بوي دوهم اسم دا کله تمامیږي په نون د تثنیه سره دریم اسم دا کله تمامیږي په نون د جمع سره څلورم اسم دا کله تمامیږي په مشابه د نون د جمع سره د هغه نون سره تمامیږي چې هغه مشابهت لري د نون د جمع سره چې هغه 20 نواله 90 پوری دي سی پنځم اسم دا تمامیږي په اضافت سره اسم پوره کیږي په اضافت سره نو دا و دوام نمبر خبره چې اسم په دې اشیاء سره پوره کیږي او تمامیږي نو اول نمبر خبره په نن سبق کې څه شی دا د اسم تام عمل نو دا اول نمبر خبره چې د اسم تام عمل دی علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي د هم اسم تام نو عمل د اسم تام څه شی دی عمل د اسم تام دا دی چې دا تمیز ته نسب ور کوي تمیز ته څه ور کوي نسب دا هم لسم قسم د اسماء عامله او څخه اسم تام دی عمل څه شی دی عمل درته ذکر کوي تمیز را بنسب کند دا اسم تام تمیز ته نسب ور کوي دوهم نمبر خبره څه شی وا دوهم نمبر خبره دا وا چې اسم دا په کوم شیانو سره تمامیږي هغه بدر ته ذکر کی نو دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره وتمام اسم او تمام دل د اسم یا په تنوین باشد یا په تنوین سره وی او تمام دل د اسم یا په څه سره وی په تنوین سره یعنی اسم دا کله تمامیږي په تنوین سره چو لکما فی السماء قدر راحه سحابا دا قدر راحتن کی راحتن دا ممیز دے صحابن تمیز دے او دا راحتن دا چې دے اسم تام دے او دا اسم تام شوه دے په تنوین سره او دا صحابن ته چې دے د نسب ورکړی دے اسم تام دا اسم تام یا بتقدیر یا اسم دا کلا تمامیږي په تنوین تقدیری سره کلا الفاظو کې ذکر وی تنوین کله نوی یا بتقدیر تنوین یا بتقدیر تنوین سره چون عندي 11 رجلا لك عندي 11 رجلا کی 11 ممیز دے رجلا تمیز دے دلته چې دے دی 11 دا اسم تام دے او رجلا تینسب ورکړی دے چې تمیز دے او دا 11 دا تمام شوه دے په تنوین سره چې هغه مقدر دے دارنګي د مقدر دوام مثال درته وایي چې اسم په تنوین سره تام شوی وي خو تنوین مقدر وي مثال لکه وزید اکثر مالا دغه مکسر دا اسم تام دی مالا دا تمیز دی تمیز ته نسب ور کړی اکثر او دا اکثر اسم تام چې دی دا تمام شوی په تنوین مقدر سره دوهم کله دا اسم تامیږي په څه سره په تنوین په نون د تسنیه سره
یا بنون تثنیه یا تمامیگی بنون د تثنیه سره چون عندي قفیزان برن لکه عندي قفیزان برن په عندي قفیزان برن کې قفیزان اسم تام دی برن تمیز دی نسب ورکړي قفیزان او دلته دا قفیزان اسم تام دا تام شوه دی بنون د تثنیه سره دریم یا بنون جمع یا اسم تام کیږي بنون د جمع سره چون لکه هل ننبئکم بالاخسرین اعمال په دې مثال کې اخسرین دا اسم تام دی چې دا اسم تام شوی دی په نون د جمع سره او د اخسرینا د اسم تام اعمالا تا چې تمیز دی نسب ورکړی څلورم یا بمشابه نون جمع یا په مشابه د نون د جمع سره چې د اسم تامیږي چون عندي 20 درهما لك عندي 20 درهما کې 20 کې چې دا نون دی دا مشابه د نون د جمع دی په دې سره دا او دا 20 دا اسم تام دی په دې سره دا اسم تام شوی دی درهما ته چې د نسب ورکړی او تمیز دی دا 90 د 20 نه والا تر څو پورې 90 پورې پنځم یا به اضافت یا اسم تمامیږي په اضافت سره چون عندي ملؤه عسلا لك عندي ملؤه عسلا کې ملؤه دا مضاف الیه اسم تام دی عسلا دا تمیز دی او دی عسلا تمیز ته ملؤه اسم تام نسب ورکړی دی او ملؤه چې دی دا اسم تام شوی په اضافت سره نو نننه سبق مشتمل په څو خبرو په دوه خبرو باندې اول نمبر خبره دا وه چې اسم تام دا څه عمل کوي نو علامه صاحب درته ذکر کړ چې اسم تام چې دی دا تمیز ته نسب ورکوي دوهم نمبر خبره دا وه چې اسم په څو شیانو سره تمامیږي نو علامه صاحب درته ذکر کړ چې اسم دا کله تمامیږي په تنوین سره دا تنوین کله بیا په الفاظو کې ذکر وي او کله مقدر وي دوهم اسم کله دا تمامیږي په نون د تثنیه سره دریم اسم دا کله تمامیږي په نون د جمع سره څلورم کله اسم تمامیږي په هغه نون سره چې هغه مشابه وي د نون د جمع او پنځم اسم دا کله تمامیږي په اضافت سره